عبيدك من شاء دغه خلکو لپاره کوی جوړ شو دغه افتتاح ته راغلو. أتاك وأنت تخبر السلام علیکم ورحمت الله. نن راغلیو لوګر حصارک کلي ته او دلته مو څه کړي تاسو ته معلومیږي د مسلمې خور لخوا دغه لوګر خلکو ته دلته مو یو غټ ښایسته ساه باسلې یو غټ کوی مو باسلی چې ټانکۍ هم جوړه سوې ده خو سولر شیشې دا دی او بازک باندې دې خوا یې بمبه هم ورته لګېدلې ده او هغلته هم بمبه شته. نو دغه ساحه کې د اوبو واقعا مشکل و خو دلته الحمدلله قمر بنسټ ورسره دغه خور په مرسته مثلا وزیر ورور چې ډنمارک کې اوسېږي د هغه په مالي مرسته دغه خلکو لپاره کوی جوړ شو. د هغې افتتاح ته راغلي وو ماشاءالله مشران دلته نور هم شته. موږ به دلته د ماشومانو سره افتتاح نن کو. پهلوانه څنګه بس یو صورت راته ووایه ښه ښایسته. بسم الله که ښه په زوره. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. ماشاءالله ماشاءالله ته خو ماشاءالله ښایسته تلاوت کې څومره ښایسته اواز خدای ورکړی. په ځان کوشش وکړه له خیره چې ښه ښایسته ښکاري شي. صحیح ده که نه؟ ډېر ښایسته انداز کې ویلې ماشاءالله. هلکان تاسو خوشحاله یې؟ اوبه مخکې کوم ځای نه راوړلې؟ کاته بمبې څومره لاره وه؟ ډېره څومره لاره وه؟ ډېره لاره وله. نو بوشکو کې به هم راوړلې؟ څو کوره دلته مخکې اوسېدل؟ دلته تقریبا یو نیم سله شپېته کورونه اوسېږي چې یو نیم سل یا یو سل شپېته؟ یو سل شپېته وو. ساه نه لرو ډېر مشکلات سره مخامخ وو. دلته ساه ووهله موږ ته سولر یې برابره کړې او بازار کې موږ ته کېښودو. ډېر تشکري دوی نه کوو. د دوی نه نور تم هم لري چې موږ ته نور هم بنسټونو کې موږ سره مرسته وکړي ځکه چې دا کلی ډېر زوبل ده خو ورته افتتاح ده ټول مانده دي پوسولې. هلته یو بل ساه هم لرو هغه هم دغسې سولر یې نه لري هغه بمبا ده پوسولې چې بمبا وایو پوسولې چې خوانې ماتېږي ډېر عمق زیات ده هغه نه دغه بنسټ ته موږ تقاضا ده چې هغه ته سولر راته دغلته کته ده یو 2 کیلومتره 3 کیلومتره مسافه څو کوره دي هلته؟ هلته یو 100 کوره دومره به اوسېږي هلته. ټانکۍ ته ضرورت و داسې ټانکۍ ته ضرورت ده سولر ته ضرورت او بازار ته ضرورت څوک شته رابطه وکړي. جاري صدقه ده. تاسو پوهېږئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څوک راغلي وایي چې بهترینه صدقه او یو مسلمان ورور ته اوبه ورکول. نو اوبه خو د ژوند لپاره حیاتي ماده ده. نو راځئ په دغه جاري صدقه کې برخه واخلو. دغه ورور یا دغه خور چې دغه مسلمې په نام باندې چې کم دی لپاره دغه څاه جوړه کړې ده تقریبا یو مخکې مې ویلې بمبا هغه ځای کې ورته بله ځان ته بمبا دغه د واټر پمپ یا بازک له طریقه بره ټانکۍ هم شته سولر شیشې مثلا یو شبکه غوندې جوړه شله. دلته به سل یو نیم سل کورنۍ د دې اوبو څخه استفاده کوي. په ده به مثلا اودس کوي لمونځ کوي عبادت به کوي. دا ماشومان دي مدرسې ته ځي هغلته مدرسه ده مسجد دی. تقریبا 2 میاشتې مخکې سخته وچکالي وه. تقریبا 15 متره کته اوبه لاړلې. چا چې دلته څاوې مخکې ویل سوي هغه ټولې وچې سوې خالص هغه وچې سوې هغه وچې سولې. نو خلکو د چکل اوبو سره سخت مشکلاتو سره مخ. بیا الحمدلله تاسو سره د خدای خو کې چې دغه هغه څا مو وهله حتی د اودسو اوبه هم نه وې قاریسه. اوس هغلته مدرسه د 200 نفره شاګردان دي چې وناس هم دي ذکور هم دي دلته راځي له همدغه جې استفاده کوي. دا شري اوبو ته یې لیدلي دا شاوخوا کلي په یو کور کې هم څا نسته. همدغه جې په دې کلي کې په همدې کلي کې وو. نو له دې جې نه اوبه وړي دي اودسو لپاره د چکاک لپاره. قاري صاحب خدای دې تاسو سره ښه وکړي. بس قاري صاحب محترم د مرسته کوونکو سره د الله تعالی ښه وکړي هغې ته د الله اجر ورکړي. واقعا دا جاري صدقه ده. تاسو نه هم مننه او په دې امید باندې چې انده کې دا وساتئ. نو بېشکه خیر شي تا نه مننه ډېره مهرباني انشاءالله خلک ډېر په سولاسو قاري صاحب تقریبا 8 متره څاه وه 2 که 3 متره والې فرش و مثلا بمبا ورسره سولر ټانکۍ دغه ټول مصارف 1,80,000 یا 1,02,000 افغانۍ مصرف راغلی. نو دلته داسې ساحې هم شته دي چې هغلته کوی شو موږ او تاسو په 8,000 یا 10,000 افغانۍ باندې هم یوازې څاه وباسو. نو اوس دغه ځای کې څولرو ته ضرورت ده. یو ټانکۍ ته داسې کوم روغ خوري موږ سره اړیکه کې چې انشاءالله هغې ته به هم دغسې څاه وباسو. همداسې څولرو او ټانکۍ ترتیب ورته جوړو او اجر شته. ډېره مننه وزیر ورور الله دې خیر و برکت درکړي او د خصوصا د مسلمې خور نه ستاسو د جاري صدقه کې برخه واخیستل الله دې درته قبوله کړي. ډېره مننه. دغه واتساپ نمبر دی نور څوک برخه اخلي بسم الله کې انشاءالله موږ به ورځو همداسې خدمت به کوو. ډېره مننه.
خو وخت. السلام علیکم. جهول ظالم